په درجنو پاکستانی عسکر هلاک شول خو ولسمشر آنلاین گیم کوي. سلام ستړي مشئ زموږ چینل ته په خیر راغلی. عارف علوي د پاکستان ولسمشر دی. په دې وروستیو کې د دوی سلګونه عسکر په بلوچستان او پښتونخوا کې هلاک او زخمیان شول. وزیرانو او مسؤلینو یې بېلابېل بیانونه ورکړل خو ولسمشر بیا ولډل په نامعلوم آنلاین گیم کولو ته مخه کړې ده. علوي ښه کړي ځان یې له غمه خلاص کړی او ګیم کارولی دی. نورو چارواکو د خپلو ورخطا عسکرو مورال په درواغو کاوه. باجوه بلوچستان کې ډیر درواغ ورخطا عسکرو ته وویل خو هغوی بیا هم وتښتېدل. عارف علوي د یاد آنلاین لوبې گیم ټویټ پر خپله ټویټر پاڼه باندې وکړ چې له سختو انتقادونو سره مخ شو، ځکه نو یې هغه ټویټ بیرته ډیلیټ کړ. په ټویټر کې پر عارف علوي سخت انتقادونه وشول او یو شمېر پاکستانیان سخت غوسه شول. خبریال سلیم صافی پر خپله ټویټر پاڼه لیکي د یو هیواد ولسمشر په دې حالاتو کې څنګه گیم کولی شي او بیا یې پر ټویټر خپروي. کیدای شي دا حکومت په یا ناجایزه ډول رامنځته شوی وي او یا هم د علوي اکاونټ هیک شوی وي، ځکه چې د یوه ښه خاندان سړی داسې ماشومان کارونه نه کوي. یو بل خبریال طلعه حسین هم پر ټویټر باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي دا ډیر د شرم خبره ده چې هیواد د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی خو ولسمشر ګیم کوي. له دې سره تر اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد باندې هم د هغه څه له امله چې د پنجګوري نوم یې سم نه و لیکلی نیوکې شوي او خلک په دې نظر دي چې اسلام آباد بلوچستان له پامه غورځولی. د بلوچستان په نوشکی او پنجګوره کې د بلوط مجاهدینو له لوري دوه نظامی مرکزونه په نښه او د دوی په وینا چې سلګونه پاکستانی عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.